ګرانو هیوادوالو، په نړۍ کې د افغانانو د پراخ حضور او مهم رول په پام کې نیولو سره موږ د نړیوال تلویزیون په نوم چې په بشپړ ډول یو خپلواکه او بېطرفه اداره ده پرانیستلی دی. موږ هڅه کوو چې زموږ د هیوادوالو ترمنځ اړیکې لا نورې پیاوړې کړو او د یو مسلکي، اغیزمن او د عصري معلوماتو د یو پلیټ فارم د لارې د هغوی خدمت وکړو. د نړیوال تلویزیون اساسي ماموریت خپلو هیوادوالو ته وخت پر وخت د غیر سیاسي معلوماتو وړاندې کول دي. زموږ هدف د ټولنیزو اړتیاوو پوره کول او د نورو ملتونو سره د یووالي او رغنده تعامل دپاره د ځانګړو فرصتونو رامنځته کول دي. په ډیر درنښت سره ستاسو ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه کوو چې د دې شبکې خپل هدف ته په رسیدلو کې زموږ سره همکاري وکړئ. ستاسو ملاتړ او مرسته د ملي یووالي د پیاوړتیا او د افغانانو د نړیوال حضور د پرمختګ دپاره یو حیاتي ارزښت لري. په درناوي، نړیوال تلویزیون.